که چیرې موږ د هیواد په شکل سره وغږیږو د سریلانکا هیواد وګورئ، هوایي ډګرونه یې وګورئ، بندرونه یې وګورئ چې د چین هیواد ته وسګري دي ځکه دوی په سود یا ربا باندې قرضې اخیستې وي. د پاکستان هیواد ته وګورئ څومره په بد وضعیت کې دی. همدارنګه هغه شرکتونه، هغه کمپنۍ چې له منځه تللي دي یا سقوط کړی دی، یو لامل یې مالي مسایل دي چې په سود یا ربا باندې دوی قرضونه اخیستي وو او بالاخره دوی نشو ورکولی او دوی بالاخره ټوله شتمني د لاس ورکړې ده. السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته په دې هکله خبرې وکړم چې سود یا ربا په اسلام کې ولې حرامه ګرځول شوې. که چیرې موږ له سود یا ربا څخه استفاده ونه کړو، له کومو اسلامي محصولاتو څخه د هغې په عوض کې استفاده کولی شو. او د دې فلسفه په څه کې ده چې سود یا ربا په اسلام کې حرامه ده. او یو شمېر کسان وایي چې په غربي هیوادونو کې او په عربي هیوادونو کې بانکونه چې دي یا اقتصادي سیستمونه چې کوم دي، هغوی سود یا ربا ته اجازه ورکړې ده او ښه اقتصادونه لري. د هغوی د معیشت راز په څه کې دی؟ دغه ټولو پوښتنو ته غواړم تاسو ته په دې ویډیو کې ځوابونه پیدا کړو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. لومړی راځم دې ته چې که چیرې موږ یو څه ته وغواړو چې حرام ووایو، د هغې حکم الله تعالی موږ ته په قرآن کریم کې بیان کړی وي. که چیرې یو څه ته وغواړو چې حلال دي، د هغې حکم هم الله تعالی موږ ته په قرآن کریم کې بیان کړی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو حدیثونو کې موږ ته واضح کړی وي. د سود په هکله چې حرام دی، الله تعالی 8 ځلې په قرآن کریم کې یادونه کړې ده. په سورة البقره 278 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. همدارنګه په بل آیت شریف کې فرمایي: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله تعالی په دغه آیاتونو کې موږ د سود څخه منع کړي یو او لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی تاسو په خپل ځان او په نورو ظلم مه کوئ. دغه آیات شریف څخه موږ دا مفهوم اخیستلی شو چې په سود کې ظلم ترسره کیږي، یعنی د سود بنسټ یا بنیاد چې دی هغه په ظلم باندې ولاړ دی. ظلم په چا ترسره کیږي؟ په هغه بېوزله کس، په هغه غریب کس، هغه بېوزله کس چې شتمني نور هم کمیږي. او په سود کې شتمن چې دی هغه نور هم څنګه کیږي؟ مالداره کیږي. که چیرې موږ د اقتصاد لحاظه ورته وګورو، سود که چیرې موږ یو چا ته ورکوو، هغه شتمن چې دی نور هم شتمن کیږي، هغه نور هم پړسیږي، او هغه کس چې غریب دی هغه نور هم غریبیږي. او بل دا چې په هغه ظلم ترسره کیږي. وګورئ ظلم څرنګه د جهالت په وختو کې به یو چا بل چا ته ویل چې زه مثلا تا ته 1 من غنم درکوم او 1 من 1 چرګ به ما ته راکوي. یا مثلا که موږ اوسنی د پیسو سیستم ته حساب وکړو، ورته وایي چې مثلا زه تا ته 1 لک افغانۍ درکوم، 1,60,000 افغانۍ به ته راکوي. لومړی راځم دې ته چې دا سود زه تاسو ته توضیح کړم چې په څو ډوله دی. سود یا ربا چې ده په 2 ډوله ده. یو رب العجل دی، بل رب الفضل دی. په رب العجل کې وخت مهم دی، یعنی وخت به ورکول کېدلو چې زه تا ته 6 میاشتې پیسې درکوم، 1 لک افغانۍ درکوم یا 1 من غنم درکوم، او ته به 6 میاشتې کې چیرې ما ته پیسې راکړل یا د غنم راکړل، خو ښه که دې رانه کړل نو دا شی بیا اضافه کېدل، ډېرېدل به. او په رب الفضل کې داسې دي چې زه تا ته مثلا 1 لک افغانۍ درکوم، هغه مقابل نفر به ورته وایي چې 1,60,000 به زه به تا ته درکم. دا رب الفضل شو، یعنی دلته به شی څنګه کېدله؟ ډېرېدل. دلته به یو وخت ورته تعینېدل، خو که په وخت کې به ورنه کړل شو بیا به ډېرېدل. نو د جهالت په وخت کې به په هغه کس باندې څنګه کېدلو؟ ظلم کېدلو. نو کله چې بېوزله نور هم کمزوری شي، شتمن نور هم شتمن شي، نو دلته په ټولنه کې یو خلا رامنځته کېږي. یعنی کله چې الله تعالی په موږ باندې زکات فرض کړی دی، حکم یې دا دی، دلیل یې دا دی چې غریب طبقه له منځه لاړه شي او فقر له منځه لاړه شي او ټولنه یو تعادل ولري. یعنی موږ په همدو خاطر زکات ورکوو مقابل طرف ته. نو په ربا یا سودي نظام کې خو اوس درته د دغه شتمنۍ ډېرېدل او د بېوزله نور هم کمزورېدل دا خو شتون لري، دا خو یو حقیقت لري. نو اسلام چې دی دا نه مني، یعنی په یو چا باندې ظلم او همدارنګه یو کس چې بېوزله دی هغه نور هم بېوزله کېدل. ښه حل لاره یې څه ده او موږ څرنګه کولی شو چې له سودي نظام یا د ربا نظام څخه موږ ډډه وکړو او د هغې په عوض موږ اسلامي بانکداري یا اسلامي محصولات استفاده کړو. څه موده مخکې د افغانستان مرکزي بانک اعلان وکړ چې وروسته له دې د افغانستان بانکونه نشي کولی چې په سودي یا ربا معاملاتو کې دخیل وي او کاروبارونه هم نشي کولی چې سودي یا ربا باندې معاملات ترسره کړي، چې دا یو غوره اقدام دی
چې په دې سره به خلک هم وکولی شي په بانکونو باندې به اعتبار وکړي او په بانکونو کې به پیسې کږدي او همدارنګه خلک هغه کسان چې کاروبارونه لري بزنسونه لري یا پیسو ته اړتیا لري کولی شي چې له بانک څخه قرضې واخلي او خپل بزنسونه په هغه باندې مخ ته یوسي. ځکه پخوا به دا ذهنیت و چې که له بانک څخه پور واخلم نو سود دی نو زه دا کار نه ترسره کوم او کس به په بانک پیسې هم نه ایښولې. نو دلته به د پیسو درېدل رامنځته کېدل ځکه افغانستان خو یو اسلامي هېواد دی خلک هلته سود نه خوري غیر له بعضې کسانو څخه. نو پیسې به پاتې شولې پیسې به د اقتصاد څخه وتلې وي بانک کې به چې وي هلته به هم استفاده نه ورڅخه کېدله او په کور کې به چې وي د یو کس په جیب کې به چې وي هلته به هم استفاده نه ورڅخه کېدله. نو اقتصادي پرمختګ به ډېر ځنډنی و خنډونه به په مقابل کې پراته وو. اوس چې اسلامي محصولات شته دي اسلامي بانکداري شته ده دلته دغه باور څنګه کېږي رامنځته کېږي. ښه کوم اسلامي محصولات په اسلامي بانکدارۍ کې شتون لري؟ په اسلامي بانکدارۍ کې ډېر محصولات شتون لري خو هغه مشهور زه غواړم تاسو دلته یادونه وکړم. یو اسلامي محصول چې په اسلامي بانکدارۍ کې دی هغه د مضاربې دی د مضاربې محصول دی. بل اسلامي محصول چې دی هغه د مشارکې دی همدارنګه متناقصه مشارکه مرابحه استثناء او دې ته ورته نور اسلامي محصولات چې دغه ټول اسلامي محصولات به زه په یوه ځانګړي ویډیو کې په جزئیات تاسو ته بیانوم. اوس راځم دې ته هغه کسان چې وایي چې په غرب کې یا په نورو هیوادونو کې چې بانکي سیستمونه دي هغه په سود عربه باندې ولاړ دي هغوی ولې ښه اقتصادونه لري ښه ژوندونه لري. لومړی راځم دې ته چې هغه کسان چې دا خبره کوي هغه اصلا معلومات نه لري. که چیرې موږ د نړۍ اقتصادي بحرانونو ته فکر وکړو منبع یا سرچینې چې د هغه سود عربه ده. وګورئ په 2001 کال کې کله چې په امریکا په متحده ایالاتونو کې مالی بحران رامنځته شو منبع د لیمنز برادرز په نوم بانک و چې هغو خلکو ته قرضونه ورکړي وو هغه بانک د نورو بانکونو څخه قرضونه اخیستي وو او هغه خلکو بیا هغه بانک ته پیسې ورنشوی کړلی. دغه بانک د پیسو د نغدو پیسو د کمبود سره مخامخ شو او بالاخره مرکزي بانک ته دا خبر ورسېدله او د امریکا څخه دغه ستونزه وغځېدله د اروپایي هیوادونو ته او آسیایي هیوادونو ته حتی تر افغانستانه پورې راورسېدله او په افغانستان کې هم موږ منفي اغېزې حس کړلې. یعنې منبع چې وه هغه سود وه منبع چې وه هغه ربا وه چې د همغه اقتصادي بحران د رامنځته کېدلو لامل شوله. که چیرې موږ نورو اقتصادي بحرانونو ته فکر وکړو په نړۍ کې یو دلیل به یې هغه څه شی وي هغه به ربا یا سود وي. ځکه په ربا کې ظلم ترسره کېږي په ربا کې غریبه طبقه نور هم له منځه ځي او بزنس چې سود واخلي په سود باندې قرضه واخلي هغه بېرته مقابل طرف ته نشي ورکولی او بزنس یې له منځه ځي او نورې ډېرې ستونزې په ټولنه کې رامنځته کېږي د دې څخه. که چیرې اوس موږ فکر وکړو په اروپا کې په مثلا اسلامیک بانک او بریټش رامنځته شوی دی په نورو غربي هیوادونو کې اسلامي محصولات رامنځته شوي. دلیل دا دی چې هغه ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. او بل کارل مارکس چې په اقتصادي برخه کې مطالعات ترسره کوي هغه هم وایي چې سود یا ربا اصلا د معیشت خلاف ده د خلکو د اقتصاد د له منځه تللو لامل کېږي. یعنې موږ هیڅ دلیل نه لرو چې هغه د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره سود ثابت کړي ربا د ثابته کړي بلکې عموما ستونزې رازېږوي او ستونزې رامنځته کوي. نو بریا چې ده هغه د سودي نظام یا د ربا له نظام څخه هاخه ده. که چیرې موږ د هېواد په شکل سره وغږیږو د سریلانکا هېواد وګورئ هوایي ډګرونه یې وګورئ بندرونه یې وګورئ چې د چین هېواد ته اوس ګرېو دي ځکه دوی په سود یا ربا باندې قرضې اخیستې وي. د پاکستان هېواد ته وګورئ څومره په بد وضعیت کې دی. همدارنګه هغه شرکتونه هغه کمپنۍ چې له منځه تللي دي یا یې سقوط کړی دی یو لامل یې مالي مسایل دي چې په سود یا ربا باندې به دوی قرضونه اخیستي وو او بالاخره دوی نشوی ورکولی او دوی بالاخره ټوله شتمني د لاس ورکړې ده. بعضې کسان وایي چې که چیرې بانکونه سود یا ربا استفاده نه کړي نو دوی څرنګه کولی شي چې خپل دغه بانکدارۍ سیستم ته ادامه ورکړي. مخکې ما تاسو ته اسلامي محصولات تشریح کړل د دې تر څنګ بانکونه کولی شي له خورا نورو ډېرو لارو څخه پیسې ترلاسه کړي د معاملاتو طریقه د تضمیني طریقه د پرداختونو طریقه او د ته ورته نور خورا ډېر لارې دي چې بانکونه د هغې څخه کولی شي چې پیسې ترلاسه کړي. یوازې قرض او پانګونې نه دي چې بانکونه د هغې څخه کولی شي چې پیسې ترلاسه کړي. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.